ستاسو د دې جرګې او ستاسو د ټولو ملګرو ډېر منندوی یم. یقینا چې ډېر ښایسته پروګرام یې راغونډ کړی دی او خاص کر د بابا د یاد په طور باندې دا دستوره مانځئ تاسو د دې ستاینه کوم او ډېر زیات د دې نه زه متاثره شوم او انشاءالله که زندګي وه نو په بابا به مونږ هم نور لیکل وکړو که خیر اوس وخت نه اخلم وخت کم دی یو څو شعرونه او بیا په دې طرحه مې له کوشش کړی دی نو دا به تاسو ته عرض کړم. ګلان ګورم باغوان ګورم گلشن آبادوما. گلان گورم باغوان گورم گلشن آبادوما از غیره غونډوما دا ورشو جارو کوما. په منډه منډه زما د علم د غره د سره په منډه منډه زما د علم د غره د سره چې نه ګورم چینار ګورم سوری لټوما. او خبر د پرمختګ د لارې نه دی در په در دی خبر د پرمختګ د لارې نه دی در په در دی شپېلۍ نغمه کومه پښتانه راویښومه شپېلۍ نغمه کومه پښتانه راویښومه. په دې طرح هم یو څو شعرونه لیکلي دي غزل دی. د لیونو د خرڅېدو نیلام به کله راځي د لیونو د خرڅېدو نیلام به کله راځي داسې یو غږ د اورېدو د بام به کله راځي. په انتظار ډیوه بلومه د ارزو په خاطر په انتظار ډیوه بلومه د ارزو په خاطر د چا د سترګو د لیدو ماښام به کله راځي. او ډېر اوازونه اعلانونه اذانونه وشو قرآن صاحب ډېر اوازونه اعلانونه اذانونه وشو د حق منبر ته د خطو امام به کله راځي. او څنګه به نمرم چې په کور کې مې خپل رور قاتل شي څنګه به نمرم چې په کور کې مې خپل رور قاتل شي په امن ژوند د اوسېدو نظام به کله راځي. او ټوله دنیا د پرمختګ په لاره منډې وهي. نجیب صاحب ټوله دنیا د پرمختګ په لاره منډې وهي قامه په تا د ویښېدو الهام به کله راځي. ټوله دنیا د پرمختګ په لاره منډې وهي قامه په تا د ویښېدو الهام به کله راځي. او زړه مې پرواز ستا د نظر د تار په سور کوي خو زړه مې پرواز ستا د نظر د تار په سور کوي خو ستا د مغرور نظر کتو مقام به کله راځي. او نظیره ستا په دې خمار نظر د مینې نظیره ستا په دې خمار نظر د مینې د چا د زړه د خوږېدو انعام به کله راځي. د چا د زړه نظیره ستا په دې خمار نظر د مینې د چا د زړه د خوږېدو انعام به کله راځي. د لیونو د خرڅېدو نیلام به کله راځي د لیونو د خرڅېدو نیلام به